بیان د توحید او د رسالت او د شیطانانو انسانو او د شیطانی پریانو مکر وو. الله پاک په دې رکوع کې فرمایي چې ورځ د قیامت کې با دا خلک ډیر پښمانه شي او په قیامت کې با په خپل ځانو شاهدی وایي چې مونږ کافران وو. لیکن دغه شاهدی با دی خلکو ته ایس پیدا هم اون رسي. الله دا پیغمبران د دې لپاره راولېږل چې الله دی یو کلی هلاکون کوي نه د په ظلم سره چې دا کورنۍ ناخبره وي. دا هر چا دی پر خپل درجه دي د خپل عمل مطابق. الله د تاسو د عمل نه بے خبره نه ده. دستارب غنی ذات ته خاوند د مهرباني ولا ذات ته کدی الله پاک اراده وا نو الله به تاسو لري کی او نور خلق چې غزيات مضبوط ایمان والوي الله به داخله کراوي. یقینا چې کوم شی تاسو سره وعده شوی ده چې عذاب د قیامت ته یا جنت ته دا راتلون کېده او تاسو د الله تعالی جل جلاله نه خلاصیدون کې د عذاب نه نه یې. الله فرمایي چې دا خلق ته پیغمبر اورتو وا چې او قومه تاسو خپل عمل کوئ په خپل شان باندې زم عمل کوون کوي خو ډیر ضرب تاسو هم کوئی شی موږ هم چې انجام او اخري د دار محموده عاقبت د چا لپاره ده. الله فرمای دا خلق دا بت پرستان د الله دی پاره هم په کخ کې برخه ور کوي غنم او جوارو کې او په غوا او میګو خانو کې هم برخه ور کوي چې دا برخه د خدای او دا برخه د بوتان. اوس کبا د الله د برخه نه دا غنم او خویدل دا جوار به او خویدل د بوتانو برخه ته وای دا پروا نه کوي الله نه غواړي. خو کبه د بوتانو برخه د الله طرف برخه طرف ته خویدلو نه برخه به خود هم راخستا چې اضافه هم راټوله ولا یعنی دا خلق د بوتانو زیات منون کیو د الله نه د بوتانو نه زیات یریدون کیو د الله نه دې وجنا د الله حق بوت تور کولو خدای بوت حق الله ته نه ور کولو. په حیواناتو کې دغه سه چې دغه زمون برخه ده دغه زمون د بوتانو برخه ده د بوتانو برخه به د خپل ملنګانو خړه ده. دویم ام دې مشرکانو ته ام دغه شیطانانو د خپل بچیانو وزل خسته کړیو. د چا بچلور پیدا شو ايوم سکوه علی هون ایاوی ساتي پس پکاوي باندې نو کبه ساتل داسې ساتل نو چې خوراک او چې خاک ور کوي دې جلکې ته به د حیواناتو زل ور واغستل ډیر بد شکل شو. دا جلکې بغرو کې اوسېدله پانه به خوړي بل اخره بداسه او حیواني طبیعت ایشا لکه پغرو کې حیوانات وی سبوع وی درندگان وی دې به هم هغه حالت میګي وای په پولي روزي به نور کوله دا یې خېګړه کله قانون او اصول بداو سجل کوي واش پکاله نشوا سوداسیه به ورته ویلې نو دا به خيسته هم کړه خيسته جامع به هم ور واغسته کاند ورته و باسله د دې د قد مطابق لپاسه به غاټ کمر تیار حاضر کړو چې دی به کته شو د خبر سبا قبول یا د کاند نه د خاوري وسته په غرض باندې نا صاحب لپاسه ور پیو کوم ژوندۍ به خخکړه. دحیه کلبی کله مسلمان شو ژړلې وای ولې زاړې و ډیر سخت جرم میکړي وې سدي کړي
وای ما خپل اویا جلکې یو نه اویا جلکې ما په خاورو کې ژوندۍ شپږ کلنې خښې کړي دي. نو فرمایي چې دغه شیطانانو دې خلکو ته دغه اعمال باطله ښایسته کړي. د دې په نظر باندې دا کار ښه کارو. مونږ تاسو بار بار دعا کوو چې خدای بد مو له پامه ښه مه کړي. د دوی له پامه دا بد ښه ورغلی و. د جلکیو په وزل به افتخار کول. خو امت محمدی ته وګورئ صلی الله علیه وسلم من عال جاریتین وایي چا هم ساتنه د دو جلکیو وکړه یا خویندې یا لونې او د هغو صحیح تربیه وکړه یو ته صحیح جامع وغیره خدمت وکړه د همدغه جلکیو په وجه باندې بعد د مور او پلار دواړه جنت ته ځي. او یا هر هغه چا چې تربیت د جلکیو وکړه دا مربی او مربیه چې تربیت ورکوونکی څوک وي دا تربیت ورکوونکی به دواړه دغه جلکیو په وجه باندې الله جنت ته بیایي. کوم کور کې جلکې پیدا شي په دا کور باندې سلويخ شپې د الله پاک خاص رحمتونه وريږي. او یو پرشتہ راځي یو ملائکه راځي چې یو ضعیف نه بل ضعیف پیدا شوا هغه راځي د دې خدمت او د خلکو زړه په د جلکې باندې نرم کی. هر سړی هغه کې اخلي هغه ته د ماشومتوب اسباب برابرای. الله فرمایي چې دې کفارو به ویلې چې دا چرپایان دي او دا کختونه دي دا منع دي څوک به نه خوري بغیر زمونږ د اجازې نه. بعض حیوانات لکه تاسو مخکې اوویل بحیره او صائبه او حام د دې شاګانې حرامې دي په شابه څوک سپریږي نه. او بعض حیوانات دي چې دوی به په وخت د ذبح کې د الله نوم نه پې اخیستلو او دا به ویل په الله باندې چې الله مونږ ته دغسې ویلي دي افتراء علیه. او بعضې څلورم قسم چې کله به حیوانات یا غوا بلار به وه نو دوی به ویل چې دغه شی چې په بوتونو د دې حیواناتو کې دي دا زمونږ د نارینهو دپاره دی د دې غوښه په زنانهو باندې حرامه ده. که به دغه په نس کې شی مړه وه مړ به و وایي دې کې بیا ټول سره شریکان یو. په ژوندي شي کې به ښځې شریکانې نه وي خو دا کوم شی به چې مردار و وایي په دې کې ښځې هم برخه لري. الله فرمایي چې د دې سزا به الله ورکوي. یقینا تاوان او زیان او نقصان والا هغه کسان شول چې خپل اولادونه بغیر د کوم دلیل او بغیر د کوم علم نه وزل او دی هغه شی چې الله په دې باندې روا کړی او هغه شی حرامول یقینا داخله گمراه شول دوی محتدین او لارمندون کې د حق ندی. الله فرمایي یا معشر الجن او ټولی د پیریانو شیطانانو والانس او د انسانانو علم یاتکم راغلینو تاسو ته رسول منکم رسولان لتاسونا یقصون علیکم چې بیانې پتا سباندې آیات زما آیتنا وینذرونکم تاسو ویروي لقاء یومکم هذا ملاقات دور زیدغه قالو دی او ویلې شهدنا من پدې خبره گوايو على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا او دو ککړې دوی لره ژوندګي د دنیا وشهدوا دوی گواښول على انفسهم بخپل ځانونو باندې انهم كانوا كافرين دوی یقینا کافرانو ذالک دا علم یکل جن دا ربک رب دستا مهلک القرى هلاکون کی د اهل د کلیو بظلم فظلم سرا و اهلها غافلون او حال دا چې اهل دې به خبره وي الله پنا خبره کې چاته عذاب نه را لګي
یور پیغمبر راولیږي خلکو ته خبر ورکي دغه نه بعد الله عذاب راځي. ولکل درجات د هر چا لپاره درجې دي مما د هغې وجه نه عملو چې دوی عمل کړی د ثواب او د عقاب نه. وما ربک نه د رب ستا بغافلا بخبره عما یعملون چې دوی عمل کوي. وربک الغنی ستا رب فرواده ذو الرحمت خاوند مهربانۍ ده. ایشا که د الله پاک اراده وشي یذهبکم تاسو به لرې کړي او ظالمانو ویستخلفا الله به د تاسو په ځای باندې کښېنوي من بعدکم وروسته له تاسو نه ما هغه خلق یشا چې د الله پاک اراده وه کما لکه څنګه انشاکم چې الله تاسو پیدا کړي یئ من ذریة قوم آخرین من ذریه دغه اولادی قوم آخرین د یو بل قوم چې قوم د سفینه د نوح علیه السلام خلق کافرانو الله خلق لري کړه تاسو راوسته که تاسو ناشکری وکړئ الله به تاسو لري کې بل برابر. انما توعدون یقینا هغه څه چې تاسو سره وعده شوې ده لآتن خامخارات لونکی ده. وما ربک نه د رب ستا وما انتم نه تاسو بمعجزین الله تاسو عاجزونکي نه یې الله تعالی لره یعنی په تیښته تاسو د الله د عذاب نه خلاصېدونکي نه یئ چې تاسو الله عاجزه کوي او تاسو ته عذاب درکولی نشي. قل وا پیغمبر یا قوم اعملوا ای قوم عمل وکوئ علی مکانتکم په خپل شان په خپل حالت باندې انی عامل ز عمل کوونکی یم فسوف تعلمون زرد تاسو به پوه شئ غدا سبا من تكون له عاقبت الدار چال ربوی عاقبت او انجام د دار آخرت دار محموده. انه دا الله لا يفلح الظالمون الله نه کامیابوي ظالمان او لظلم نه داو چې دی د بوتانو د پاره هم برخه ورکړي وي لکه الله د پاره به چې ورکولې بلکې د بوتانو برخه به زیات ضروری بلله د الله د برخه نه او په دې باندې قرینه ده خبره ده چې د الله برخه به دوی ته ورغله نو واپس به الله ته نه ورکوله که به د دوی برخه د الله طرف ته ګډه شوه نو واپس به د هغې نه هم ورسره اخیستله. وجعلوا دوی ګرځولې ولله د الله تعالی دپاره مما د هغه څه نه زرعه چې پیدا کړی من الحرث د کښت والانعام د انعامو چرپیان نصیبا برخه. فقالو دوی اویلې هذا لله د الله تعالی دپاره بزعمهم د دوی په ګمان وهذا لشرکائنا دا زمونږ د شرکاو دپاره ده چې خپلو خادمانو ته یې مصرفولو. فما کان لشرکائهم کوم به چې و د دوی د شرکاو دپاره فلا یصلو الی الله نو دا به نه رسېدلو الله تعالی ته مسکینانو غریبانو ته. وما کان لله کوم به چې د الله پاک برخه وه فهو یصلو الی شرکائهم دا به یې پیوسته کولو خپلو شرکاو ته به یې راګرځولو. ساء ما یحکمون حکمهم ذلک ډیر به د هغه چې دوی فیصله کولو دا فیصله د دوی وه. وکذلک همدارنګه زین الله ښایسته کړی لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو لره قتل اولادهم وزل د اولادونو د دوی شرکاهم خپل شرکا ورته ښایسته کړی ده فاعل د زینه ده لیردوهم چې دوی هلاک کړي ولیلبسوا علیهم او چې ګډوډ کړي په دوی باندې دین د دوی خلکو. ولو شاء الله که د الله پاک جل جلاله اراده وای ما فعلوه دا کار به دوی نه وای کړی فذرهم پرې د دوی وما یفترون ما مصدریه ده یفترون په معنا د افتراء مصدر سره شو فذرهم و افتراءهم وقالو دوی بویلی هذه انعام دا چرپیان وحرسن دا کخت حجرن دا منع دی لا یطعمها نبی خوری الا من مگرمها سوک نشا چه زمانگ اراده وشی بزعمهم دا دوی پا گمان بانده و انعام نور چرپیان وی
حرمت ظهورها چې دوی حرام کړل شي د دوی له طرفه د غوی شاګانې وانعام نور چرپایان دي لا یذکرون اسم الله علیها دوی نه یادوي نوم د الله تعالی په هغې باندې افتراء علیه الوجد تړل د دروغ په الله تعالی باندې سیجزیهم زرد الله به جزا ورکي بما په سبب باندې کانو یفترون چې دوی به الله تعالی باندې دروغ جوړول وقالو دوی به ویلې ما فی بطون هذه الانعام هغه څه چې دی په ګېډو د دې چرپایانو کې خالصة للذکور دا خالص زمونږ د نارینهو دپاره دی ومحرم علی ازواجنا او دا حرام شوي زمونږ په زنانو باندې فإن یکم میتتن که به دا شی مړ و د حیوان په ګېډه کې به دا شی مړ و فهم فیه شرکا بیا نارینهو زنانه په دې کې شریکانو او دوی به ویلې چې مونږ ته الله همداسې ویلي دي سیجزیهم زرد الله به جزا ورکړي دوی ته وصفهم د دوی د دغه بیان ناحقه انه حکیم علیم بشک دا الله تعالی حکمت والا ذات او عالم ذات قد خسر الذين فتحقیق سرازی عن منشول نقصان منشول ناکام شول خلق قتلوا اولادهم تدی وزد خپل اولادنا سفها لوجد بعقلین بغیر علم بغیر کوم دلیلنا وحرموا دی حرام بلل ماها سو رزقهم چې الله تعالی رزقهم الله دوی ته روزي ورکړي دا تسلو وجنا افتراء علی الله لوجد دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې قد په تحقیق سره ضلوا داخل گمراه شول وما كانوا مهتدين او نو دوی هدایت من دون کې د حق طرف ته وغیر معروشات په مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله دا کفارو دیو تحریمات او تحلیلات او ابطال او فرمایل چې نسبت به الله تکولو خو لیکن څه حقیقت به نه لرلو د خپل ځان نه به بعد شیان حلال او بعد شیان حرام ول پدې رکوع کې الله پاک جل جلاله د کفارو د رسومات او ابطال بیانوي څنګه چې کفارو تاسو وایي چې وسیله حرام ده تاسو وایي سائبه حرام ده تاسو وایي بحیره او حام حرام دي دا علت د حرمت څه شی ده نو په دې ځکه بیان د ابطال د تحریمات او د کفارو او د تحلیلات او د هغو الله فرمایي الله هغه ذات ته باغونه پیدا کړی دي بعض معروشات دي د ځمکې نه اوچت دي لکه څپر غونته روان دي خو بعض داسې غیر معروش دي پورته شوي نه دي په مخ د ځمکې باندې فصل ده خجوري وګوره کښتونه وګوره د هغوی رنګونه مختلفو زیتون وګوره رمان انار وګوره چې په رنګ سره ورته په خوان کې ورته نه او خلکو خوري د میوې د نشي میوه ونیسي او د حق ورکه په ورځ دی لو کې چې کوم ورځ باندې غنم لو کوي ترشل کوي چې کوم ورځ باندې میوه راش کوي کرټو ته اچوي په اندغه ورځ باندې د زکات وباسي که عین زکات وباسي او که بیا قیمت ته زکات وباسي ولورسته چې غنم یو ریکورډ ته نه نوځي بیا خغلخ پکې راشي بیا څوک بهر نه وباسي همدا شاندا نور سبزیجات یو ریکورډ ته راشي پیسې بیا د جبر ته نه راوځي نو دا هغه میدان کې په هغه حالت کې د هغه خپل حق د الله تعالی جل جلاله ته نه جلاک اسراف مکوي اسراف دا معنا چې ټول مال د الله پر رضا ورکړي دا سم مکوي زیاته هم مکوا الله پاک جل جلاله
مسرفین خلق نه خوښوي. او بعض همداسې سپرلی والا الله پاک بعض حیوانات تاسو د فرش ګرځولي، لکه لر نه میږ وضو ته چې وګوري لکه فرش چې وي، او یادا پدې کې داسې شیان چې اسباب دي فرش دي وړی ته نه وش کوي لږه نه بیا خلک فرشونه جوړ کړي نیمڅی ورته وایي. الله فرمایي خورئ د هغه څه نه چې الله تاسو ته درکړی او تاسو د کافرانو د شیطانانو د قدمونو تابعداري مه کوئ. اوس الله فرمایي چې تاسو دغه بحیره او صاحبه او وسیله او حام حرام بولئ، نو د کفارو نه یو سوال کوي چې هر جهت په دوی باندې بند شي. کفارو وسیله حرامه ده چې او حام حرام ده او دا علت د حرمت څه شی ده؟ که علت د حرمت نروالی وي نو باید چې هر نر که غویای وي که سرلای وي که اوښ وي که مږ وي باید ټول حرام شي. او که علت د حرمت پکې انثویت وي ښځوالی نو غوا اوښه وزه میږه دا ټولې باید حرام شي. او که علت د حرمت بداوي چې دا په ګډه د مور کې اوسېدلې دي نو د مور په ګډه خو بیا نر هم اوسېږي ښځه هم اوسېږي، بیا باید دواړه ناروا شي، دواړه باید حرام وګرځي. نو دا علت د حرمت تاسو څه شی بولئ؟ کفار په دا خبره باندې غلي شول او علت د حرمت بیان نه کو. ایله دا ویل چې راخه مخکې د پلاران هم داسې کول، نه رقم ثبوت دوی په دې خبره باندې پیش نه کو. الله فرمایي وهو الذي الله ذات انشاء چې پیدا کړی جناتن باغونه معروشاتن پورته کړل شوي د ځمکې و غیر معروشات او پورته شوي نه وي د ځمکې نه والنخل خجوره والزرع کښته مختلفا اکله مختلفې میوې دده والزیتون او زیتون والرمان او انار متشابها سره ورته به په رنګ کې و غیر متشابه ورته به په خوند کې کلو خورئ من ثمره د میوو ددونه اذا اثمر چې کله میوه وکړي وآتوا حقه یوم حصاده ورکئ د هغې حق په ورځ د الله باندې ولا تسرفوا اسراف مکوئ زیاتی مکوئ انه لا يحب المسرفین الله پاک مسرفین خلق نه خوښوي. ومن الانعام او بعض د چرفیانو نه حمولة وفرشا حموله بارون کې دي وفرشا او دا فرش د صلاحیت د فرش لري صلاحیت د حمل لري. کولو خورئ خلکو مما بعض د هغونه رزقاکم الله چې الله تاسو ته درکړې ده ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان انه دا لکم د تاسو لپاره عدو مبین دښمن ښکاره ده. ثمانیة ازواج اته قسم دی من الضأن اثنین د جنس دا میگینا دوا دی نرته کبشوی پسو او خزتا نعجوی میگا ومن المعز د وزون دوا وزیتا عنز وی او سرلیتا تیس وی او همداشان ثمانیت ازواج من الضأن اثنین لجنس دا میگو ندوا ومن المعز اثنین لجمله دا وزو ندوا قلوا پیغمبرا ذکرین حرما الله پاک حرام کړی دي نارینا عمل انثیین کا زنانا الله خزینه پکې حرام کړی کې نارینا اما او که هغه اشتملت علیه چې ډکو په د باندې مشتمل په د باندې ارحام الانثیین هغه رحم او ګیډه د دو خزینه یعنی که علت پکې دایو چې په ګیډه کې وسیدلې دي
بیا به سیرلی او وزه دواړه حرام شي، میږ او پسه باید دواړه حرام شي. نبئونی بعلم، ما ته خبر راکړئ په یو دلیل باندې، ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ. ومن الابل اثنین، او دغو وخانو نه دوه قسم، یو ته ابل وایي او بل ته ناقه وایي. ومن البقر اثنین، او لغوان دوه قسمه، یو ته بقره وایي بل ته ثور وایي. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، قل وایي الذکرین حرم، الله پاک دواړه نارینه حرام کړي دي، ام الانثیین کدا خزینه، اما اشتملت او که هغه چې مشتمل وي علیه په ده باندې ارحام الانثیین، رحم د دو زنانو. بل اکم کنتم، بلکې تاسو وای شهداء گواه وای اذ وصاکم الله بهذا، چې الله تاسو د امر کول په دې خبره باندې، ذکر د وصیت او مراد نه امر ده. فمن اذل موضوع د ظالم تره سوکم ندا، من ده هغه چانا افترا علی الله چې جوړی په الله تعالی باندې کذبا دروغ، لیضل الناس چې گمراه کی خلق لرا، بغیر علم بغیر کوم دلیلنا. ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي. مناسبت د دې رکوع د مخکې رکوع سره مخکې بیان د محللات او د محرمات او او کفارو دا شیان تاسو حرام بوله، نو که علت پکې ذکورات او ټول نران باید حرام شي، که علت پکې انثویت باید ټول خزینه حرام شي، که علت پکې دای چې د مور رحم کې اوسېدلې باید دواړه حرام شي. نو په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله بیان د محرماتو کوي چې هر شی حلال دی، خو یو مرزګه دا حرام، کوم شی په خپل مرشي بغیر د ماینه نو دا حرام، یا د رګو وینه دا حرام، د خنزیر غوښه او ټول اجزا دا مردار دي. خو لحم ذکر وکړه چې دا مقصود ده په دې کې، او یا هغه شی چې خروج له طاعت د الله تعالی جل جلاله نه ده، او چې بیا هم څوک محتاج سو په داسې حالت چې باغی هم نو په خپل ملګری باندې او عادی هم نو له خپل اندازې د قدر ضرورت نه، فإن ربک غفور رحیم. امدا شنه خلک چې دوی يهوديان دي، مونږ په دې باندې خاوند نوک ولا شی حرام کړی، کوم شی بنوک لرل د خپو نوک خپې د حیواناتو مونږ په دې باندې حرام کړی، او بعض د غواونه او بعض د میګونه مونږ په دې باندې حرام کړی، دیغه واز دی، د دغه واز د په خلکو باندې حرام و، او هغه واز ده چې په شا پورې و، یا هغه واز چې د کلمو سره و، یا هغه واز چې د اډوکی سره پیوسته و، دا به دوی په پر راواو. الله دغه بندیز په دوی ودی ولګولو. الله فرمایي به بغیهم، دی خلکو ظلم کولو، د ظلم په وجه باندې الله پاک د انسان روزي تنګ کوي. الله فرمایي پیغمبره دوی د ستا تکذیب وکړه، نو پروانه کې رب دیتا خاوند لوی فضل او رحمت والا ده، د الله د عذاب نه مجرمان خلاصېدای نشي، او نه الله عذاب بغیر د مجرمانو نه په بل چا نازل دی شي. پیغمبر دوی به وایي چې کوم کسان مشرکان دي چې مونږ چې کفر کړي خدا دی الله را سره خوښه ده، ګوره یو د الله اراده ده، یو د الله خوښه ده، رضایت ده. مونږ تاسو په عقاید کې رضا ورته وایو، دا منما چې هیڅ شی بغیر د اراده د الله نه کېدی نشي. یو د الله پاک رضا ده، لا يرضى لعباده الكفر، الله پاک نه خوښوي د خپل بندگانو لپاره کفر. یو سړی لمونځ کوي، په دې کې د الله رضا شته، په دې کې د الله حکم شته، په دې کې د الله اراده شته. یو سړی غلا کوي،
د الله اراده شته خو د الله رضایت پکې نشته. نو رضا ځان ته شوه او اراده ځان ته شوه. الله فرمایي زردا دا مشرکان به وایي که د الله خوښه وای مونږ به شرک نه وای کړی کنه. پیغمبر همدغه شان مخکنه خلکو هم ویلي حتی چې زموږ عذاب پرې راغی وینیول. ته ورته پیغمبره چې آیا د تاسو سره کوم علم کوم دلیل په دې خبره باندې چې موږ ته بیان کړي؟ تاسو خو د خپل ځوان او د خپل ګمانو د خپل اټکل ملګری او تاسو د خپل ګمان نه خبرې کوي. ته ورته پیغمبره الله تعالی جل جلاله لره کامل حجت ته کدی الله اراده وای تاسو ټول ته به هدایت کړی وای. پیغمبره ته ورته وای چې ارا ولها شاهدان چې هغه دا خبره کوي چې دا شی الله حرام کړی دا شی الله حلال کړی. که فرضاً دي شاهدان و دراول نه شاهدان خې باطل دي فلا تشهد معهم. پیغمبر ته دوی سره جملې شاهدان نه مکیږي. ته د دې خواهشات ممنه ته دوی د الله پایتونو کې تیاری کوي. الله پاک فرمایي قل وا پیغمبره لا اجدو نفیدا کوما فی ما بهاسکه اوحی الیا چې ما ته وحی شوی دا محرما حرام شی علی طاعم یو خورن کی باندې یتعبه چې خوریم الا مگرم ای یکون چی میتتن مرزگوی او یکون او دم مسبوحا یا وین درگونوی او لحم خنزیر یا د خنزیر غوخوی فانه رجس یقینا دغه شیان خوراک نجس ده او رجس پلید تا گناه ده او فسقا اوهل لغیر الله او فسقا یا خروج لطاعت دی الله تعالی او فسقا خروج لطاعت دی الله نه اوهل لغیر الله به اذا واس ورته شوی وی بغیر دی الله تعالی نه په هغه باندې فمن اضطر ذوق محتاج شي ودا سه حال کې غیر باغن دې باغینه په خپل ملګری باندې ولا عاد او تجاوز کوي کون کې نه وی د قدر دی ضرورت نه فإن ربك بشكر ابستا غفور الرحيم فخون كي مهربان ذاتا وعلى الذين بيعوك سانو باندي هادو چدي يهوديان حرمنا من حرام کړی دي كل ذي ظفر هر خاوان دي نوکو چې نوک لري دخپو ومن البقر دغواونا والغنم دميګونا حرمنا عليهم من قريبان حرام کړیو شحومهما د دی واز دي الا ما مگر مها حمل الظهور هما چې بارول د شاګانو چې په شابانه کوم وا به حلالو او الحوايا یا په کلمو کې به توراتاو او مختلطوا بعظم یا هغه چې راډو کې سره گاډوي هغه چربي او هغه وړو واز د تاسو دی پر روان ذالک دا جزایناهم من دوی ته جزا ورکړه به بغیهم په سبب د ظلم د دوی وإنا منغل صادقون پدا خبر کې رښتونیو فإن كذبوك دوی دستا تکذیبوک پیغمبره نو څلره خبر نه ده ولئذ قد كذبا پیغمبره فقلوا ربكم رب زموتا سودو رحمت واسعه خاوند رحمت پیرا خدا ولا يردون شي واپس کېدل بأسه غصد الله فاکو عن القوم المجرمين بأس شدید نیولو توای کلک نیولو توای ولا يردون شي واپس کېدل بأسه د الله حمله د الله نیولو عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو کافرانو نه سيقول الذين زرد ابويها خلقو اشركوا جدي شرکان د الله تعالی سره نیولې دي ما اشرکنا من شریک نه ما اشرکنا کدی الله اراده وای من بد الله سره شریک نه نیولې ولا اباونه د کلارانو ولا حرمنا نمکم شی حرام کړی و من شی اندکم سنا کذالک امدارنگا کذب الذین تکذیب کول هو کسانو من قبل چې مخکې دوی نو حتی تر دې پورې ذاقوا باسنا چې دوی وڅکل زمونږ عذاب قل وا پیغمبر هل عندکم من علم آیا تاسو ته کوم دلیل په خبره باندې فتخرجوه لنا چې تاسو وباسئ مونږ ته دلیل خراو باسئ چې الله یې تاسو په کفر باندې راضی ده
ایتبعون دوی تابعداري نه کوي الا الظن مگر اند ګمان و ان هم ندی دوی الا يخرسون مگر اٹکلی خبرې کوي اٹکل خبرې کوي دروغ وایي قل وا پیغمبره فلله الحجة البالغه خاص الله تعالی لردا حجت البالغه رسیدن کې کمال تا فلو شاء قد الله پاک اراده ویل هداکم الله بتا سو ته هدایت کړي او اجمعين ټول لرا قل وا پیغمبر حلم ما ته خبر را کې شهداءکم یعنی راوله شهداءکم الذين تاسوها شاهدان يشهدون چوي گواہی کوي په دې خبره باندې ان الله حرم هذا چې الله دا شی حرام کړی دا نفئن شهدو کدي شاهدو کړ په دې خبره په تورات کې دا دوی دروغ وایي فلا تشهد معهم تدوی سره شاهد ما جوړیږي ولا تتبع تابعداري مکوا اهواء قوم د خواهشات ده اهواء الذين خواهشات ده کسانو لا يؤمنون بآيات كذبوا بآياتنا چې تکذیب کې زمون پایتونو باندې والذین ها کسان لا يؤمنون بالآخرة چې آخرت باندې ایمان نه راوړي وهم بربهم يعدلون دوی د خپل رب سره بوتان مساوي کوي او دوی داسې د الله تعالی نه د بوتان نه یریږي